زړه مې کېږي چې یو ځل یې بیا در سره شریکه کړم ځکه چې فایدهمنه خبره ده او ښه خبره ده. که ته چیرې یو ټیلنټ په ځان کې دننه لرې، یو په تا کې یو قابلیت یو استعداد موجود وي، نو په دې کې شرم مه کوه او په دې کې دا مه وایه چې دا نه کېږي مړه فایده نه ورکوي، هسې ځان ستړی کول دي او خلک زما خبره نه مني. نو هغه ټولنې ته وړاندې که ځان سره قبر ته مه وړه، ټولنې ته خپل افغان ولس ته خپلو پښتنو ته مسلمانانو ورونو ته وطنوالو ته خدمت وکړه. خدمت دا دی هغوی ته وړاندې کړه خپل کوم استعداد کوم فن کومه یو مفیده خبره په ذهن کې لري. ځکه پرون امیتاب بچن د بالیووډ فلمونو اداکار خو به پیژنئ، د هندي فلمونو اداکار امیتاب بچن، د هغې یوه شو ده کون بنیگا کروڑپتی په نوم باندې ده. کون بنیگا کروڑپتی یعنې څوک غواړي چې شي میلیونر. د هغې 1000 اپیسوډه 1000 قسطونه پوره شو. یو قسط یې د 3 پاوه وخت نه واله 1.5 ساعته پورې، او فلمونه به یادونه نه وي. او فلم چې ته په کال کې 1 یا 2 جوړ کړي دا په هره هفته کې یو اپیسوډ وي. نو مطلب دا او دغه اپیسوډ دغه شو ټوله د معلومات دپاره ټوله ګټوره ده. تپوسونه د خلکو نه کوي چې دا پلانکې کار په پلانکي ځای کې په کم وخت کې وشو که نه، او یا پلانکې ښار دا په کم وطن کې دی، دا باچا چې و دا پلانکې باچا دا د کم ځای و. دا ښایسته ښایسته تپوسونه وي. نو هغې 1000 اپیسوډه پوره شو. هغې ته خپلې ښځې لایو کالم کړی نو او هغې د خوشحالۍ نه په سترګو کې اوښکې راشي. وی ما اول دا کار نه کو ځکه ما ویلې دا خو زه د ترقۍ نه لاندې کوزېږم، زه د سینما اداکار یم، په غټه پرده باندې زه راځم فلمونه جوړوم او اوس به ټي وي له ځم او یوه شو کې به کښېنم. وی نن نه 20 کاله مخکې په 2000 کال کې ما ته چې کله دا اپر وکړو ما دا کار نه کو، وی زه مې ورته نښه کو. وی ځکه ما ویل دا خو زما ترقي نه ده بلکې دغه ده لوېدل دي. نو مطلب دا خو اوس چې ما ته پته ولګېده 2021 زیږدیز کال دی، ما ته خپل هم ډېر څه زده کړي دي او ما ته ځان وی داسې احساسېږي لکه زه چې خپله یو لکه ممثل اداکار راته ځان کم ښکاري، استاد زیات، ځکه چې خپل هم ته څه زده کړه د استاد په شکل ناستې تپوسونه کوي. نو مطلب مې دا د علم سره مینه وکړئ. هر قسمه علم چې ستا استعداد، هر قسمه علم چې ستا په سینه کې دا مه وایه چې دا خو 2 لایکونه راځي او دا خو 1 راځي او دا خو څوک نه ګوري، هسې ځان ستړی کول دي. 2 کاله مې وشو پیج او یا آی ډي مې دغه 100 کسان نه زیات نه وړي چې په کال کې یو کس هم تا نه یو څه زده کړي، نو دا ډېر غټ څه دي. نو مطلب مې دا دی لکه ډاکټر ذاکر نایک ته ګوره، هغه په اصل کې ډاکټر دی خو د دین سره او دعوت سره شوق و چې کله دین ته مخه کړله او شرم یې پکې ونکړو الله پاک څومره وځله. مطلب مې دا چې کوم استعداد در پکې ټولنې ته وړاندې کا فایده کوي یو نه یو.